له مسکاله تر دې حاله 11مه برخه له دې ځای نه وزیرو ته شیرزاد حصارک او هسکې مینې ته د دندې لپاره لاړو. په هره دنده کې به مو د دښمن کور هم ویجاړ که او موږ به هم له درانه تلفاتو سره راستانه شو. کله چې په رخصتي راغلم نو پېښور ته لاړم، ځکه د چنار دوی کور پېښوري کې و. د چنار ملګرو ما ته ځانګړی احترام کوو، ځکه زه د چنار رور وم. هغه یې بل چا ته ورکړې وه که نه، چې تر دې وخته د چنار اړیکه په کور کې سمه نه وه. نو دا وه زما او د چنار ترمنځ پېژندګلوي. ښه سمه ده، ما هسې یوه پوښتنه وکړه، ته هم لکه ما ته ژرنده بس شروع دې وکړه. اهاها، یعنې څو دانې هیګانې. لیاقته، جالبه کیسه وه. خدای پاک دې تاسې دواړه له بدو سترګو وساتي. لیاقته، مینه مې نوره هم زیاته شوه، ځکه تا په پوځ کې خپل هیواد ته ډېر خدمت کړی. دا د ځان دپاره ویاړو ګڼه. داسې به وایم تا سنګر ساته او د دښمن کور دې ویجاړ که او ما زده کړې کړي دي. ستا په څېر اتلان دي چې موږ په امن کې یو. خدای پاک دې د هیواد دا خدمتګاره بچي او د نجات پرښتې زموږ له سره نه کموي. آمین آمین. ها، ډېر برش مه لګوه که نه. یعنې څو دانې هیګانې. دا دی نو زما ستر یار او دستي ساعت ستا په خدمت کې دی. شابس نو، ما خو خپل استازی در وړاندې که. اوس نو ته د خپل استازی را وپېژنه. اغلې پاڼې په سترګو دا شمېره در واخله. وړانګه نومېږي، زما خور لنه ده، نارنج باغ کې اوسېږي. سمه ده، مننه. الله پامان. ښې شېبې. تا ته هم جانان. هې هلکه، سلام، چنار یم. خپل موبایل کې مې پیسې نه وې، دا مې د ماما شمېره ده. ټرلینګ څنګه دی؟ څه خبرې دي؟ خپه خو به نه یې؟ ته خو چې کابل ته لاړ شې بلا دې ووهي. والا ورور ښه یم، هوا سره لږ حساسیت لرم. ځه مړه. دلته څو دانې هیګانې. ستا یارې ته مې زنګ کړی و، ډېره اصلي پېغله وه. د کم اصل زوب بې وفایي ورسره ونه کړې. ډېر دروند خوی لري. ها، یعنې څو دانې هیګانې. سمه ده نو چې ته وایې. ورور دې ګوره غلط ځای نه ټاکي. ښه سمه ده، ما وویلې چې بله خور خو نه لري. یعنې څو دانې هیګانې د مور زو بجېګان شو. دلته هم څو دانې هیګانې. د غوازو ول خاندې، رښتیا درته وایم که نه؟ او به ګورم ورته وبه وایم ته صبر. د وړانګې په نوم یو ملګري لري، مازدیګر ورته یادوم چې څه وایي. یاره مه خرابېږي، بس ورور دې وي خو ستا په شان دې وي. قربان دې شم. سمه ده سوډانیه، اوس درس کې یم. د خدای پامان. سلام پاڼې، موږ رخصت شو. علیکم سلام. موږ هم اوس وځو په خیر لیاقته. د غوالورې دا وړانګه څه کاره ده؟ در معلمین نه فارغه ده، خو لا یې دنده نه ده کړې. شاید نږدې ورځو کې نازو انا لیسه کې دنده واخلي. واده یې کړی؟